د اشرف غني ټیم غواړي چې درې ډېرې قوي او مهمې ادارې جوړې کړي. دولت ساز ټیم ډېر ښکاره برنامې لري چې اکثریت ته یې د عمل جامې ورغوستې دي او ځینې نورې برنامې په پلان کې لري. ملګرو راځئ چې وګورو دا کومې ادارې دي چې دولت ساز ټیم ډېر پرې ټینګار کوي او غواړي چې جوړې کړي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. بل یوې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د دوی په حکومت کې به د جاسوسۍ، تروریزم او جنایي تحقیقاتو ضد ادارې تر ټولو باصلاحیته ادارې وي. نوموړی په خپل فیسبوک پاڼه په یو تازه پوسټ کې لیکلي دي چې د دولت جوړونکي به د دولت کې د جاسوسۍ، تروریزم او د جنایي تحقیقاتو ضد ادارې تر ټولو باصلاحیته ادارې وي. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستاني رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم تر 23مه نیټه اعلان کړې. تر دې مخکې ویل شوي و چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د تلې په 20مه نیټه اعلانیږي، خو د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ځنډ واخیست چې هغه وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې له ولسه بخښنه هم غوښتې وه. په همدې حال کې بیا د ثبات او همفعالنې ټاکنیز ټیم په بیا د خپلې بریا دعوه کړې ده، خو د دولت جوړونکي ټیم غړي او ځینې سرچینې بیا وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړي دي او دوی به په لومړي پړاو کې بریالی اعلان شي. یاد دې وي چې څه ورځې مخکې د دولت جوړونکي ټیم له لورې یوه ناسته هم شوې وه او ویل شوي و چې په دغه ناسته کې د بریا د جشن لمانځلو لپاره تیاری نیول شوی و. بل لوري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستاني وایي چې دوی ته سرعت تر روڼتیا ډېر مهم دی او په همدې خاطر یې د ټاکنو پایلې ځنډولې دي تر څو هر څه په شفافه توګه ترسره شي. ولس بیا وایي چې په دولت کې د جاسوسۍ، تروریزم او جنایي تحقیقاتو ضد ادارې د املا د تیرې حیثیت لري. زورواکي، تروریزم او پردي جاسوسان د افغانستان د دولت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی چې د دولت د ضعف لامل شوی دی. درنو لیدونکو مننه له تاسو څخه چې موږ سره وئ.